د سپېڅلي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو، نن درته د ناول یوه بله په زړه پورې او د خونده ډکه برخه پیلوو په دې هیله چې تر پایه راسره پاته سي او د خوښۍ وړ مو وګرځي. افضل ماما چې زما خبرې واورېدې ډېر ودردېده او ماته یې وویل: ګلالۍ، دا بې حیایي پرېږده. کمرې او کچپې ته به د مشکي ښځه یې، زموږ نوم مه بدوه او دا بې شرمي دې پرېږده. ما ورته وویل: ماما، زه داسې نه چې مشکی نه غواړم، بلکې د عمر تر اخره پورې واده نه کوم او د خپل مور و پلار خدمت کوم. افضل وویل: بس چې هر څه تا ویل هغه به موږ منو. ما وویل: که ما غواړې خو زه خپل اختیار لرم. میړه زما په اختیار دی. که زه میړه ونه کړم هیڅوک ما په زور نسي ودولی. منم تاسو به زور لرئ، مګر دا زما د زړه خبره ده او خوش خبره یې هم مه بوله. که څوک پر ما زور وکړي زه به خامخا ځان مړ کم. افضل وویل: ګلالۍ، ته لیونۍ سوې که څنګه؟ که دې مور پلار له سپي سره غاړه په غاړه وتړي ته د دې حق نه لرې چې یا ورته ووایې. ما وویل: دا سمه ده، مګر زه له داسې مرګه چې په کرار کرار مې ساه وخیږي هغه مرګ ښه بولم چې ژر مې ساه وخیږي. ما ته ستا د زوی سره واده کول د ډېر سخت مرګ پرېکړه ده، مګر دا چې زه په خپله ځان مړ کم دا مرګ تر هغه ډېر اسانه دی. که تاسې ما بې حیا بولي، که مې بې شرمه بولي، که مې بې پښتو بولي ومې بولي، دا ستاسو خوښه ده، مګر دا بله بیا زما خوښه ده چې په دې دواړو مرګو کې یو مرګ و ځان ته وټاکم. مور مې زموږ د خبرو په دوران کې یوه ثانیه هم غلې نه وه ناسته او خوله یې خلاصه کړې وه. هر څه چې یوه خولې ته راتله هغه یې راته ویل. بابا خوارکی مې غلی ناست و. په اخر کې هغه هم بې طاقته سو، سر یې له زنګنو راپورته کړ. زما مور او ماما ته یې وویل: تاسو ځان شرموئ که زما په شرمولو پسې یاست؟ اخر خو په څرګنده یې درته وویل چې میړه کول نه غواړي. میړه خو په چا څوک په زوره نسي کولی. مور مې ورته وویل: پرېږده سړیه، همدا ستا خبرې وې چې نجلۍ دې دا ډول بې شرمه او بې حیا سوه. ته یو وار خپلې خبرې وسنجوه چې ته څه وایې. دا خبرې چې تا عمرداره لور دې کوئ په پښتو کې نه دي تېرې سوي. موږ ګلالۍ مشکې ته ورکړې ده، کمرې کچوي، د هغه ښځه ده او د هغه کور ته به ځي. د خدای روی ته وګورئ، کله یو کور مه راباندې خبروئ. که ستا او ستا د لور په دې بې شرمیو خلک خبر سي څه به وایي؟ بابا مې وویل: هر څوک چې په دې خبرو ما او ګلالۍ ملامته کړي هغوی بې عقلان دي او زړه به نه لري. ځکه زه او ګلالۍ داسې څه نه وایو چې د خدای او د خدای د رسول د کتابونو خلاف وي. د خدای او د خدای د رسول کتابونه دا وایي چې څوک د چا سره خوښ نه وي د هغوی ودول مطلق ناروا دي. ګلالۍ ښه وایي، دا د هغې خپل اختیار دی او زه یې ملګری هم یم. که افضل زموږ عزت راساتي له دې خبرې دې تیر سي. زما دا ورسره کول دی چې اول به ګلالۍ میړه ته نه ورکوم او که مې ورکوله د مشکي څه پرته یې بل چا ته نه ورکوم. مور مې ورته وویل: سړیه، دا څنګه خبرې کوې؟ بنګې دې کړي دي که هسې لیونی سوي یې؟ دا ستا خبرې خو د هوښیار سړي خبرې نه دي. نه پوهېږم نن څه در سوي دي. ته یو وار له ځانه سره چورت ووهه چې دا ته څه وایې. ستا او ستا د نامه سره دا خبرې نه جوړېږي. دا خو لکه چې هغه زوی مړي په تا هم کوډې کړي دي او داسې یې له عقله بېګانه کړي یې. بابا مې ورته وویل: ښځې، زه له عقله نه یم بېګانه سوي. زه نه غواړم چې خپله خوږه لور د خپل زړه ټوټه ستا او د ځان نذرانه کړم. موږ خو تر اوسه پورې ګلالۍ مشکې ته نه ده ورکړې، صرف یوه خبره مو کړې ده. په هغې له موږ او تاسو څخه پرته بل څوک نه دی خبر. په داسې حال کې چې د ګلالۍ زړه نه وي ته ووایې ګلالۍ هغه ته ورکول ګناه نه ده. زه د ګلالۍ پلار یم. اول اختیار د هغې خپل دی او دوم اختیار یې زما دی. زه د هغې د خوښې څخه پرته قطعا د هغې ورکولو ته حاضر نه یم. افضل وویل: دا خو څه د خرې او میږې سودا نه ده
چې یو وار دې هو وکړه او اوس بیا داسې خبرې کوې چې په پښتو او پښتونولۍ کې نه ځایږي. بابا مې ورته وویل ښه نو لکه چې ستا او ستا د خور په خیال پښتو او پښتونولي دې ته وایي چې سړی د خپل زړه کتره ورته واچوي. افضل وویل ښه سوه نورې خبرې کول څه ګټه نه لري، زه به اوس ولاړ سم. ابۍ مې وویل افضل لالا ته ودرېږه، ته چیرې ځې؟ دی هسې خبرې کوي. دی که خوشحاله دی که خفه، ګلالۍ د مشکي ښځه ده او مشکي ته به یې واده کوو. زما مور نور څه ویل هم غوښتل، خو پلار مې د هغې خبرې په ډېره غوسه ورپرې کړې او ورته یې وویل ښځې نوره غلې سه، ځکه تان ګلالۍ مشکي پک ته نه ورکوم. تاسې ټوله له دې خبرې لاس واخلي او دا خبرې هېرې کړئ او نور زه ستاسو خبرې په دې باره کې نه سم اورېدلی. ستاسو دا بې ځایه ټینګار به ښه پایلې ورنه کړي. افضل ماما د پلار د خبرو سره له ځایه پاڅېدی او لاړې. مور مې هم په داسې حال کې چې ژړل یې غلې سوه. هغه خبره هم همالته خلاصه سوه تر څو چې دې ځای ته راورسېدو. دلته مو 3 شپې تېرې سوي وې. په 4 مخزن اکرم خان او د کلي 3-4 تنه سپین ږیري راغله. پلار مې ورڅخه پوښتنه وکړه اکرم خانه خیر خو دی؟ اکرم خان وویل کریم خانه موږ افضل کاکا رالیږلي یو. پلار مې وویل د څه دپاره؟ اکرم خان وویل ګلالۍ مشکي ته غواړي. پلار مې وویل تاسو ګلالۍ د مشکي وړ بولئ؟ اکرم خان وویل کریم خانه مشکی ستا خپل دی چې یو بیګانه سړي ته یې ورکوې، مشکی تر بیګانه ښه دی. پلار مې وویل دا خو صحیح ده چې مشکی زما خپل دی او تر اوسه پورې یې ماته د یو بازو په ډول اوژره کړې ده، مګر څرنګه چې په دې کې د ګلالۍ د ژوند خبره ده نو زه نسم کولی چې د خپلولۍ په خاطر د ګلالۍ ژوند په خطر کې واچوم. او ګلالۍ په داسې حال کې چې افضل هم ناست ویل یې که ما مشکي ته ورکړي زه به ځان مړ کړم. اکرم خان وویل نن موږ افضل کاکا په ننواتې رالیږلي یو. ته زموږ مخ ته وګوره که څه هم په رښتیا ګلالۍ او مشکی هیڅ نه سره جوړیږي، مګر سره له هغه هم موږ ستا څخه غوښتنه کوو چې زموږ مخ ته وګوره او ګلالۍ مشکي ته ورکړه. پلار مې وویل اکرم خانه زه ستاسو خبره نه در بیا کوم، مګر هغه به هلته وکړم چې ګلالۍ روغه سي، اوس ناروغه ده او تاسو ته معلومه ده چې هغه په نري رنځ اخته ده او دا نری رنځ هم دغه د مشکي د خبرې سره پیدا سوی دی. هر وخت چې ګلالۍ ښه سوه بیا به سره ګورو. اکرم خان خپلو ملګرو ته وکتل او بیا یې وویل کریم خان رښتیا وایي، مړې خو څوک چاته نه ورکوي. ګلالۍ خو رښتیا هم د مرګ په حال کې ده. هغه بله ورځ مازدیګر زموږ کور ته راغلې وه. له ټوخي سره یې غونډارې غونډارې وینې اچولې. خدای دې ګلالۍ ښه کړي چې هغه ښه سوه، بیا به خبرې سره وکړو. اکرم خان و دې چې چای وخوړلې خپلو کورونو ته ولاړل. ابۍ زما سره بیخي د میرې کانې راواخیستې. هره ورځ ښکنځل راته کوي، کله کله په ډېره خوږه ژبه نصیحتونه هم راته کوي او چې زه راته جواب ورکړم راته ووایي ښه دی ستا په خیال چې هغه ملاګي ته به دې ورکړم، په خدای که دې د ارمان پوره سي دا ارمان به ګور ته یوسې. مشکي او پلار یې هم زموږ سره تګ او راتګ بند کړی دي، هېڅ زموږ کور ته نه راځي او د پلار سره خو مې بیخي خبرې هم نه کوي. زما پلار زما د مور پر ضد زما سره ډېره ښه رویه کوي او ډېره مې نازوي. یوه ورځ پلار راته دا هم وویل لورې تر څو چې زه ژوندی یم زه به ستا د خوښې پرته تا هېڅ چاته هم ورنه کړم، مګر دا هم په یاد ولره هغه معلم ته دې هم نه ورکوم چې ملک او څو تنه نور یې مرکې ته رالیږلي وه. ما ورته وویل پلاره زه هېڅوک نه غواړم، زه د لور نه بلکې زوی یم، زه نه معلم غواړم نه بل څوک. زه پوهیږم چې دا د معلم خبره مې ابۍ درته کړې ده، دا رښتیا نه ده او خبره هغې له ډېره درده درته کړې ده. قدرمنو اورېدونکو د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسېږي، په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي.
تر بلې برخې د الله په امان.